السلام علیکم. په میډل ایسٹ او خصوصا په ایران باندې د جنگ وریځې راخورې دي. همدې مقصد لپاره د امریکې بحري بیړه او سټرایک ګروپ چې کوم دی یعنی یو اس اس ابراهیم لینکن کومه چې یو غټه بیړه ده هغه خلیج عمان ته را رسېدلې ده. نن دا بیړه را ورسېدله. دا یو ډیر لوی جهاز دی چې چرته هم امریکا په یو ملک باندې پریشر اچي یا په حمله کی هم د دې بحري بیړې په ذریعه باندې هغوی په دغه ملک باندې حمله کوي. دا یو داسې بیړه ده چې تقریبا اویا پورې جنگي جهازونه دي او په دې کې چې کوم دی سرویلنس او د دې نه علاوه چې کوم ټینکر ایرکرافټ یعنی په هوا کې چې کوم ریفیولینګ کې د جهازونو هغه جهازونه دي. د دې نه علاوه میزایلو سره دا لیس وي او تقریبا څلور نیم زره عمله په دې کې کار کوي. کتونکو د جنگ وریځې په باقاعده توګه خوري دي، خو زه به تاسو بوزم چې بلاخر په ایران باندې په حمله کې یا د حملې په صورت کې د امریکې او د اسرائیل مقاصد څه دي. په دې کې د ټولو نه اول څنګه چې تاسو د تیر کال جون 12 ډے وار چې کوم تاسو وکتل د ایران او د اسرائیل په هغې کې د اسرائیل بنیادي مقصد دا و چې په ایران کې رژیم چینج راولي. خو اسرائیل په دغه مقصد کې کامیاب نشو، اگر چې په ایران باندې ډېرې خطرناکې حملې وکړې. د هغوی چې کوم ټاپ ملیټري لیډرشپ او اعلی جرنیلانو اټمي ساینسدانانو هغه یې ووژل په دغه حملو کې. خو د دې په جواب کې چې کوم ایران مطلب حملې وکړلې په اسرائیل باندې نو هغه هم ډېرې زیاتې تباه کن وې او اسرائیل یې یعنی چې کوم مقصد لپاره اسرائیل دغه حملې شروع کړې وې چې په ایران کې رژیم چینج راولي نو هم دغه رژیم چینج اوس هم د ایران مقصد دی. زه به بوزم تاسو بورډ طرف ته چې په ایران باندې د حملې بنیادي مقصد د اسرائیل چې کوم دی دا څه کېدلی شي. په دې کې د ټولو نه اول چې کوم دی د ټولو نه لوی مقصد د اسرائیل هغه دی رژیم چینج. رژیم چینج څنګه چې تاسو ته پته ده په اسرائیل کې نه صرف د حکومت خاتمه بلکې دا درې شخصیات چې کوم دي کوم چې سپریم لیډر دی د ایران آیت الله علي خامنای کوم چې تقریبا 85 یا 86 سال د عمر دی. اسرائیل دا غواړي چې دې مونږه ووجو او مطلب که دې د منځه ووته نو په ایران کې به مزید نور څوک پاتې نشي. د دې نه علاوه دوه نور شخصیات دي، اهمترین شخصیات کوم چې د اسرائیل او د امریکې په ریډار باندې دي هغه دی جنرال محمد پکفور څوک چې تاسو ابلس کتلو چې د یو سټیټمنټ جاری کړو که چېرې امریکې حمله وکړله نو زمونږ ګوتې چې کوم دي هغه په بټن باندې دي. نو مطلب دا دی چې ایران هم د دې هر څه لپاره ځان تیار ساتلی. د دې نه علاوه دویم ټارګټ د اسرائیل چې کوم دی هغه جنرل اسماعیل خانی کوم چې د اسرائیل لپاره ډیر اهم ټارګټ دی او اسرائیل او امریکا غواړي چې دی هم مونږه له منځه ووسو. جنرال محمد پکفور هم د ایرانین ریولوشنري ګارډ چې کوم دی پاسداران انقلاب څنګه چې تاسو ته پته ده د دې اهمترین آفیشل دی، ټاپ آفیشل دی او ډیر بهادر انسان دی. اسماعیل خانی کله چې د صدر ټرمپ اولنی دورې حکومت کې چې کله حملې وشولې او د هغې په نتیجه کې په میډل ایسټ کې د هغوی اهمترین قاسم سلیماني چې کوم جرنل د ایران هغه شهید کړی شو نو د هغه په ځای ناستې لپاره سپریم لیډر آیت الله خامنی دا جرنل مخې ته راوستل. په ده باندې الزامات دي چې د اسرائیل لپاره کار ښي خو بهرحال دا الزامات تر دې دمه ثابت نه دي او د آیت الله خامنی په ده باندې مکمل اعتماد دی. نو دا درې کسان چې کوم دي دا د اسرائیل په ټارګټ باندې دي. اسرائیل رژیم چینج ولې غواړي په ایران کې؟ اسرائیل د رژیم چینج مقصد دا دی چې اسرائیل یو پروپیګنډا شروع کړې ده یا مطلب هغوی یو ریټریک شروع کړی دی چې بهی د ایران چې کوم اوسنی رژیم دی یا اوسنی حکومت چې کوم دی دا د اسرائیل د سلامتیا لپاره خطره ده. خو همدا د هغوی سټینډرډز دي، معیار دی. کوم ځای کې چې دا معیار او سټینډرډ د هغوی اپلای کیږي نو هغوی هغه ملک د ختمولو کوشش کوي. په میډل ایسټ کې نه صرف ایران دی بلکې د دې نه وړاندې تاسو وکتل چې یو شمېر نور هیوادونه دي چې هلته اسرائیل حملې کړي دي او په دې پریټیکس باندې چې بهی دې ته د اسرائیل سلامتیا ته د دې ملک نه خطره ده. په ایران باندې په ممکنه توګه باندې د خلیج عمان نه حمله کېدلی شي او د دې نه علاوه په میډل ایسټ کې چې کوم هیوادونه دي که هغه سعودي عرب دی یعنی جی سی سی هیوادونه چې کوم دي سعودي عرب شو یا چې کوم یو ای شوله، قطر شو، کویت شو، دې هیوادونو نه په ایران باندې حمله کېدلی شي. نو اول به زه ذکر کوم چې خلیج عمان د دې پاکستان بارډر نه والې تر د
عمان د دې بارډر پورې او د دې سټریټ اف هرمز چې کوم دی د لږ ځای ته خلیج عمان ویل شي، یعنی ګلف اف عمان دې ته ویل شي. دې ته په باقاعده توګه د امریکې یو اس اس ابراهیم لینکن د امریکې یو سابق صدر پاتې شوی دی. تاسو ته پته ده چې کله په امریکا کې سیول وار شو نو په هغه وخت کې امریکا چې کوم وه ابراهیم لینکن لیډ کړی وه او دغه جنگ امریکې ګټلی و. او برحال دې بیړۍ له هم دوی امریکې ابراهیم لینکن نوم ورکړی دی او د دې ځای نه په ایران باندې په باقاعده توګه حملې کېدلی شي. د دې نه علاوه په ایران باندې بل د کوم ځای نه کېدلی شي، په دې څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ټول میډل ایسټ کې تقریبا د امریکې 19 بیسونه دي، یعنی 19 اډې دي په د امریکې په دې ریجن کې. او په دې کې چې کوم دی 8 پرمننٹ اډې چې کوم دي مستقل اډې چې کوم دي نو هغه په دې هیوادونو کې دي، مطلب کویت کې دي او بحرین کې دي، قطر کې دي، یونایټډ عرب امارات یعنی یو ای کې دي، عمان کې هم د دوی اډې موجود دي. او بل د سعودي عرب چې کوم پرنس سلطان بیس دی د ریاض سره نږدې دی، دا تقریبا دا یو ډېر غټ د امریکې یو فیلډ دی. د دې ځای نه په ممکنه توګه په ایران باندې حملې کېدلی شي. دا تقریبا دا څو هیوادونه تاسو کتلی شئ چې د دې نه دې ځای کې د امریکې بیسونه دي. تقریبا دا د چې کوم پرنس سلطان ایربیس دی د امریکې، دا ډېر غټ ایربیس دی. تقریبا په دې کې تقریبا د امریکې د اویا پورې د دوی ایرکرافټ مطلب فایټر جیټس چې کوم دي د اویا پورې جنگي الوتکې په دې ځای کې موجود دي. د دې نه علاوه نور د سرویلنس لپاره هم جهازونه په دې ځای کې موجود دي. په دې ټول میډل ایسټ کې یعنې دا 19 بیسونه چې کوم دي دا تقریبا په سیریا کې واقع دي، په عراق کې واقع دي، په جورډن کې واقع دي. د دې نه علاوه په اسرائیل کې هم یو بیس د دوی موجود دی، په سعودي عرب عمان کې، متحده عرب امارات کې، بحرین، قطر، کویت کې دغه بیسز چې کوم دي دا د امریکې په دې ځای کې قایم دي. په دې کې تقریبا بې شمېره په سوونو شمېر کې جنگي جهازونه دي. او د دې نه علاوه الجزیره مطابق الجزیره وایي چې په دې بیسونو کې تقریبا 45,000 پورې د امریکې فورسز په دې کې موجود دي. نو په دې حته کې د امریکې یو ډېر سټرانګ یا مضبوط چې کوم دی پریزنس موجود دی. نو زه به لږ ذکر وکړم چې د دې ځایونو په باقاعده توګه په ایران باندې حملې کېدلی شي. خو اوس به زه تاسو بوزم چې د دې په جواب کې ایران څه کولی شي. هغه چې کوم دی ایران سره هم ډېر زیات آپشنز دي، مطلب ایران څه داسې کمزورې ملک نه دی. ایران چې کوم میزایل کیپیسټي ده او د هغوی چې کوم نور ګراوند باندې فورسز دي، د هغوی پروکسیز په دې علاقه کې یا په دې سیمه کې چې کوم دي دا امریکې ته یو ټف ټایم ورکولی شي. زه به اوس تاسو ته بیانوم چې د ایران باقاعده توګه د دوی رد عمل څه کېدلی شي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې ګلف هیوادونو یعنې ګلف کوارډینیشن کونسل چې کوم دی جی سی سی، هغوی په باقاعده توګه امریکې ته ویلي دي چې تاسو به په ایران باندې زمونږ په ملک کې چې د امریکې کوم بیسونه دي یعنې کومې اډې دي د دې نه به تاسو کم از کم په ایران باندې حمله نه کوئ، ځکه چې دا بیا واپس په موږ باندې ایران حمله کولی شي. نو که چېرې خو امریکا څنګه چې تاسو ته پته ده امریکا یو دوکېباز ملک دی. هغوی به تا سره د مذاکراتو خبره کوي، ماښام به د سره مذاکرات کوي او چربانګ به د باندې حمله وکړي. او دوی چې کوم دی په ډیسپشن او دوکهبازۍ کې پی ایچ ډي کړې ده. د دې نه علاوه د ایران چې کوم پوټنشل ټارګټس کېدلی شي هغه د ټولو نه اول که چېرته دې ځای کې په دې خلیج عمان کې د امریکې بیړۍ ده څنګه چې ما ذکر وکړه ابراهیم لینکن موجود دی. نو ایران په باقاعده توګه دا د ډرون په ذریعه او میزایل حملو په ذریعه دا پنهه کولی شي. او دا بلیونز آف ډالر څوک وایي چې د 20 ارب ډالرو دا بحري جهاز دی ابراهیم لینکن، یو اس اس ابراهیم لینکن. د دې نه علاوه ایران په باقاعده توګه په کویت کې چې کومې بیسونه دي دا پنهه کولی شي. د دې نه علاوه بحرین، قطر کې او یونایټډ عرب اماراتس کې چې کوم یعنی یو ای کې چې کوم د دوی بیسونه دي او په عمان کې چې کوم بیسونه دي هغه دوی پنهه کولی شي. نو امریکې ته دوی یو ټف ټایم ورکولی شي. د دې نه علاوه په عراق کې هم د دوی بیسونه دي دا هم پنهه کېدلی شي او په شام کې هم بیسونه دي دا هم پنهه کېدلی شي. خو د ټولو نه اهمترین چې کوم دی هغه دی اسرائیل. اسرائیل چې کوم دی دا د ایران چې کوم مین ټارګټ دی هغه اسرائیل دی او دا هم پنهه کېدلی شي. د دې نه علاوه
دا چې کوم سټرکچر دی یا دا چې کوم انوایرمنټ جوړیږي د ایران چې کوم رد عمل په توګه باندې د دې سره سره دا سټریټ اف هرمز دې ته ویلی شي ابنای هرمز په دې باندې تقریبا د دنیا 0% چې کوم تیل دی یعنی په ټوله دنیا کې که چېرته 100% تیل پیدا کېږي نو 0% د دې ځای نه تېرېږي د پرشن ګلف نه داسې راځي د دې بحرین قطر یو ای نه او د کویت نه دا تیل راځي دې په ذریعه باقي دنیا ته تقسیمیږي نو ایران سره یو دا اپشن هم دی چې دا سټریټ اف هرمز دې ځای کې وتړي چې که دې ځای کې وتړلی شو نو په دنیا کې به اټومیټیکلی یو کرایسس راشي ګراني به راشي او پرایسز چې کوم دي نرخونه چې کوم دي دا به هم ګران شي. بل د ایران سره اهمترین بل آپشن چې کوم دی هغه د هوتیز او د حزب الله او د دې نه علاوه د حماس په شکل کې هم موجود دي دوی هم په اسرائیل باندې حمله کولی شي. هوتیز څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا په یمن کې دي او هلته دا ډیر زیات پاورفل دي د دوی سره میزایل ټیکنالوژي هم ده او د دوی سره ډرونز هم دي دوی په ریډ سی کې حملې کولی شي او د دې ځای کې چې کوم تجارت کیږي سمندري دا دوی ټارګټ کولی شي. د دې نه علاوه دوی سره دا نه کیپیسټي ده چې دوی په اسرائیل باندې هم د دې ځای نه د یمن نه په اسرائیل باندې هم میزایل حمله کولی شي. تاسو کتل چې تیر کال د دې ځای نه یو شمېر حملې شوی په اسرائیل کې مختلف ټارګټس په نښه کړي. د دې نه علاوه دویم پروکسي چې کوم ده هغه په لبنان کې ده. لبنان کې څنګه چې تاسو ته پته ده په لبنان کې غټ تنظیم دی حزب الله حسن نصر الله چې تاسو ته به یاد شي حزب الله یو ډیر مطلب په ده باندې هم د اسرائیل ډېرې زیاتې حملې وشولې خو بهرحال دې تنظیم سره کیپیسټي موجود ده چې دې په اسرائیل باندې حمله وکړي. د دې نه علاوه په چې کوم سیریا ده یا عراق ته په دې کې هم چې کوم بچا کچا د ایران پروکسیز دي نو هغه هم دلته یعنی په سیریا کې د سیریا نه یا د عراق نه په اسرائیل باندې حمله کولی شي. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکم چې دا سچویشن جوړ شي نو امریکا به چرته هم دا غټ ریسک وانخلي چې په ایران باندې حمله وکړي ځکه چې ایران هم یو پاورفل دی د هغوی سره میزایلې دي او ډېرې خطرناکې میزایلې دي څنګه چې په جون جګړه کې مونږ وکتل تیر کال جون کې هغوی اسرائیل له ډېر ټف ټایم ورکړو او تقریبا په تل ابیب کې یو شمېر نور ښارونو کې چې کوم غټ غټ بلډینګز وو هغه مونږ وکتل هغه یې وویشته. د هغوی سره میډیم رینج میزایل چې کوم دي یا شارټ رینج میزایل چې کوم دي د جی سی سی ملکونو لپاره خو شارټ رینج میزایل کافي دي او میډیم رینج میزایل د 3000 کیلومتره پورې یا 4000 کیلومتره پورې چې کوم د ایران سره ټیکنالوژي ده نو هغه اسرائیل یا په دې خطه کې چې کوم د امریکې نور انسټالیشنز دي هغه په نښه کولی شي. بل د ایران یو اعلی چارواکي تیر ورځو کې دعوه کړې وه چې دوی انټر بلسټک میزایل چې انټر کانټیننټل بلسټک میزایل تجربه کړې ده او تقریبا د 10,000 نه واخلې تر د 12,000 کیلومتره پورې د هغې فاصله ده او ویل کېږي د انډیا یو رپورټ ما کته چې تقریبا په دې وخت کې د ایران سره دا 50 شمېر کې دا میزایلې موجود دي او دا تقریبا امریکې او د امریکې چې کوم غیر چاپیر ریاستونه دي هلته رسېدلی شي. نو یقینا چې ایران یو اسانه نوړی نه ده د دې په سویلو کولو کې تیرولو کې به امریکې ته ډېر غټ تاوان کېږي. امریکا اگر چې زما خیال دا دی په دې وخت کې د دباو ټیکټس استعمالوي خو کتلی به شي چې راتلونکي وخت کې څه کېږي. اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان.